د لوی رب په نامه سلامونه او هرکلی. د نن موضوع ډیره اوږده ده خو زه پې لنډه تبصره کوم. زموږ په لر او بر کې رسنۍ یا میډیا اکثره په پردو ژبو کې وي. افغانستان کې په دري ژبه کې او پښتونخوا کې په اردو ژبو کې دي. افغانستان کې رسنو ته د ایران لخوا د فارسي ژبې د پرمختګ او د ایران د عصر او رسوخ لپاره په میلیونونو ډالر ورکړل کیږي او د تلویزیونونه بیا د ایرانی ګټو لپاره کار کوي. خو دا چې د رسنو سره ډیره مرسته کیږي نو د دوی پروګرامونه یو څه معیاري او ښه وي او پښتانه کتونکي هم ډیر لري. نو زموږ پښتانه غواړي چې د شهرت لپاره په دې رسنو کې ښکاره شي او ستاینې وشي نو خپله ژبه پرېږدي او په فارسي خبرې کوي چې رسنۍ پرې نیوکې ونه کړي. همداسې د پښتونخوا پښتانه هر یو غواړي چې په اردو چینلونو راشي نو ډیر پکې بیا خپلو پښتنو ته غداران وایي چې د دې رسنو پنجابي مشران په دې خوشحاله کړي چې بیا یې میلمانه کړي چې د تلویزیونو په پرده ښکاره شي او دوی شهرت ته ورسي. دوی د پښتو ژبې او پښتون ملت په قصه کې نه دي او نه وو. نو د دوی قوم خرڅو پښتنو لپاره زموږ سره رسنۍ یا میډیا نه وي چې دوی د پښتو ژبې او پښتون ملت سره بېغوري راڅرګندې کړو. خو له څو کالو موږ اوس سوشل میډیا لرو چې د دې لارې د پښتون ولس ذهن سازي وکړو او د خپلې پښتو ژبې سره د دوی فکرونو کې مینه پیدا کړو چې ډیر ژر پښتو ژبه د دفتر ژبه شي. نو کله چې یوه ژبه د دفتر ژبه شي هغه د اقتصاد ژبه کیږي او روزګار ورسره تړلی کیږي، بیا خپله پرمختګ کوي. د تاجکانو او نورو قومونو وزیران په خپل وزارتونو کې یوازې په دري خبرې کوي، نه ورته چا متعصب ویل او نه ورسره دا ډار شته چې هیواد تجزیه کیږي. خو زه په دې نه پوهیږم چې پښتانه وزیران چې د پښتنو په برخه وزیران شوي او په نورو لوړو پوستونو ګمارل شوي خپله ژبه پښتو نه وایي چې دوی ولې دومره ژر د خپلې پښتو ژبې سودا کوي. د پښتنو بیا داسې بې پښتو وزیران او لوړپوړي چارواکي نه دي په کار چې د خپلې ژبې پښتو په ویلو ډاریږي. د پښتنو د برخې وزارتونه دې هغه پښتنو ته ورکړل شي چې د پښتو په ویلو ویاړ کوي، نه شرم. تر بلې ویدو پورې مو په لوی الله سپارم. خوشحاله او ارامه ژوند ولرئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.